سلامونه دوستانو، تاسو به دا فکر کوئ چې انټرنیټ په دنیا کې مطلب زیات استعمالیږي او دا کوم انټرنیټ چې موږ تاسو استعمالو موږ تاسو دا فکر کوو چې دا یو مهم انټرنیټ دی، مطلب دا های لیول انټرنیټ دی. ګورنمنت، مافیا او دنیا خلک به دا انټرنیټ سره استعمالوي. دوستانو زه به نن تاسو ته د دې په باره کې لږ معلومات درکړم. دوستانو دا کوم انټرنیټ چې موږ استعمالوو دوستانو دا په نړۍ کې صرف 2% دی، په ټوله دنیا کې 2% انټرنیټ موږ استعمالوو. دې نه بغیر دوستانو کوم انټرنیټ چې دی هغه ته وایي ډارک ویب، ډیپ ویب. دوستانو دا ډارک ویب او ډیپ ویب دوستانو په دې کې هغه کارونه کیږي چې تاسو ذهن هم نه مني، انسانیت هم نه مني. دې کې ډرګ خرڅیږي، پوډر خرڅیږي دوستانو، په دې کې وسله خرڅیږي. او دوستانو که درېمه خبر تاسو ته وکړم، تاسو به ډېر زیات حیران سئ. په ډارک ویب کې دوستانو انسانان روغ په ژوندینې باندې دوستانو لاس، خوا، سترګې هر څه ترکټ کیږي. دوستانو څنګه چې انسان په ټیک ټاک کې لایو راځي او خلک ورته گیفټونه کوي او یو بل سره گیم کوي، دوستانو په ډارک ویب کې دوستانو خلک ورته گیفټونه کوي، نور هکران او دای څنګه کوي او خلک ورته وایي دوستانو، خلک ورته گیفټونه کوي، خلک ورته وایي چې زما د پاره سترګې تور باسه، یو ورته وایي چې زما د پاره لاس ترکټ کا، بل ورته وایي چې زما د پاره غاښونه تور باسه. نو دوستانو دا رقم لایو راځي، ژوندینې باندې خلک کډنیپران په ژوندینې باندې دوستانو هر څه ترکټوي. نو دوستانو دغه ویب سایټ ته دوستانو تاسو هیڅ کله مه ځئ. زه وستلی وم دوستانو، ماته ډایرکټ دوستانو د وارنینګ آپشن راغی چې دې نه مخکې مه ځه او کنې تا ته به ډېر زیات مشکل جوړ شي. دوستانو دې ته په دې مه ځئ دوستانو چې تاسو ته به د ګورنمنټ د خوا نه هم ډېر مشکل جوړ شي دوستانو، او خاص کر تاسو ته به د هیکرانو د خوا نه مشکل جوړ شي. که تاسو ډارک ویب ته لاړئ دوستانو، کیدای شي تاسو کډنیپ شي دوستانو، تاسو وتښتوي او تاسو سره هم د لایو غوندې څنګه چې دا نور د لاسونو خپې کټ کیږي دا رقم تاسو سره هم دا کار وشي. دا دومره خطرناک خلک دي، دومره خطرناک هیکران دي چې امریکا، استرالیا، انګلند، رشیا دوستانو چې رشیا په دنیا کې اول نمبر هیکران لري، چې د دې 25 کاله د دې ګورنمنت کوشش کوي او دا هیکران نش پیدا کولی. نو دوستانو دا مې د دې لپاره ویډیو تاسو جوړ کړه چې دې ویب سایټ ته هیڅ کله مه ځئ، کنې تاسو ته به ډېر زیات مشکل جوړ شي. د دې ویډیو ما مخکې تاسو جوړه کړې وله، نو اوس مې بیا دوستانو درته جوړه کړله چې تاسو ته اندازه ولګي دوستانو چې دې ته هیڅ کله مه ځئ او دا ډېر خطرناک ځای دی. دا رقم ویډیوګانو لپاره دوستانو تاسو مو فالو کړئ. که څه سوال لرئ په انسټاګرام کې هم پوښتنه کولی شئ. او اوس لپاره درنه اجازه غواړم. الله پامان.